بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو کې ډسپلی سیټینګ. پرون یو څه درس مونږ او تاسو ویلې دلته تر دې چې پورې دا درسونه مونږ او تاسو ویلې دلته اډوانس ډسپلی سیټینګ. په ډسپلی سیټینګ کې نور اډوانس یعنی پرمختللی نور تنظیمات دي. دا نور تنظیمات وایو دې باندې کلیک کوو. دغه تنظیمات راځي خو د نن لپاره تنظیمات یوازې معلومات دي، نور داسې عملا شی کار نه کوي. یوازې یو څه معلومات دي، هغه به موږ لولو، هغه به تاسو ته وایم، تاسو هغه باندې ځان پوه کړئ. په اول دلته چوز ډسپلی ده، ته ډسپلی انتخاب کړه. موږ او تاسو ویلي موږ دوه دانې ډسپلی لرو، یو ډسپلی 1 ده، یو ډسپلی 2 ده. ډسپلی 1 دغه سکرین د ما د کمپیوټر سکرین څخه ده، او ډسپلی 2 دا بل سکرین د تاسو ته ښکاري ده، دویم ډسپلی. دوه دانې ډسپلی دي، خو دلته چې کوم یو انتخابي د هغې انفارمیشن د هغې معلومات دلته لاندې مونږ او تاسو ته ښیي. چې کوم معلومات لري تغییرات پکې نه کېږي. دلته تغییرات خو مخکې مونږ او تاسو کوو. هلته ګوره رزولوشن ده، په رزولوشن دا شیان کې مونږ او تاسو تغییرات کوو مخکې. دلته تغییرات نه کوي، یوازې دغه د ډسپلی معلومات ښیي چې دا په کومه اندازه ده دا ډسپلی. دلته وایي چې ډسپلی 1 کنیکټډ ټو انټل HD graphic انټل آر HD graphic. د دې انټل گرافیک ده، ګوري یو انټل گرافیک ده، یو MD graphic لرو. کمپیوټر کې دا هم یو له مهمو موضوعګانو نه ده چې په کمپیوټر کې انټل گرافیک چې تاسو کله کمپیوټر اخلي هم باید دغه گرافیک انټل یعنی دننه د دې خپل هغه د کمپنی والای، او MD سي هغه MD هغه بیا بدل شوی، بل ورته اچول شوی، هغه بیا دومره کار نه کوي. خو ګرافیک هم ډیر مهم ده په کمپیوټر کې، چې کله په کمپیوټر کې ګرافیک یي کمپیوټر یو خو ښه کار کوي، بل هغه کوم پروګرامونه چې ګرافیکي پروګرامونه دي لکه ډیزاین ده چې مونږ او تاسو په ډیزاین پکې کوو، لکه فوټوشاپ ده، کورلډرا ده، دا پروګرامونه ډیزاینونه چې پکې کېږي هغه بیا دلته کار نه کوي چې کله ګرافیک ونه لري کوم کمپیوټر، او چې ګرافیک ولري دا هغه کې کار کوي. که هغه ویډیو ایډیټینګ پروګرامونه یي لکه کورلډرا ده، پریمیر ده، فلش ده او دا شیان دي همدغسې، او که هغه کوم ډیزاین لپاره یي بیا کار نه کوي. خو ګرافیک چې ولري بیا کار کوي. ګرافیک بیا پس ته وایي دا نور. یو رزولوشن ده، ګوره ډیسکټاپ رزولوشن پرون مونږ او تاسو ویلی چې تعیین والی ده، دا ګوره 1920 پر 1080 دا رزولوشن لري. مونږ او تاسو ویلی چې د خپل رزولوشن نه پکسل نه جوړیږي، پکسل نقطو ته وایي چې 1920 د افقي په شکل په صفحې باندې هغه پروت ده، نقطې د پکسل دي، او 1080 دغسې عمودي په شکل. خو اکټیو سنګل رزولوشن کوم اکټیو ده اوس دلته همدغه اکټیو ده، فعال هم ده همدغه دا اوس په کمپیوټر کې چې ده همدغه یو فعال ده. بل څه ده ریفریش ریټ ده. ریفریش ریټ چیش ته وایي؟ ګورې ریفریش ریټ دې ته وایي چې کله زه ماوس داسې حرکت ورکوم ماوس ته، یا په یو برنامه باندې کلیک کوم، دا صفحه چې تازه مونږ او تاسو ته ښیي، دا ریفریش ریټ ده، یعنی صفحه ریفریش کوي. دغه په یوه ثانیه کې دلته د دې ریفریش ریټ چې ده 950 ده، یعنی په یو ثانیه کې 950 دفعې دا صفحه ریفریش کوي. په تا مثال دا زه بندومه، هغه صفحه لاړه، دغه صفحه راځي، دا اوس دا صفحه راغی، هغه لاړه، دا خو ریفریش کېږي که نه، هر دقیقه دا تازه نور شیان پکې راځي. نو په هره ثانیه کې دغه کمپیوټر دغه صفحه 950 دفعې دا ریفریش کوي. اوس دلته راسته کلیک کوم، دغه صفحه سې راځي. اوس که دا دومره زر ریفریش نه کړي، دا شیان به زر نه راځي. نو د دې ریفریش ریټ د هغه څومره چې زر کار کوي، دغه نور تازه شیان راوړي. زه پکې کار کوم داسې زر نور شیان ماته راوړي. دا چې دا ریفریش ریټ ده. بل بیټ ډیپت ده، هغه چې 8 بیټ دا کلر ده، دا د کلر مربوط کېږي، او یو 32 بیټ هم پکې راځي. 32 بیټ کلر ده که نه، بیټ هغه ذره نقطې ته وایي. خو دغه کلر د 8 بیټ چې ده، په دې کې په میلیونونو کلر دی، په میلیونونو رنګونه دي، په دې کې رنګ تعینېږي. دا د صفحې دا کوم رنګونه چې دي دا ټول دا بیټ داسې تعین کړی ده. په دغه صفحه کې ګوره چې زیاتره شین ښکاري، په دې کې څو دانې رنګونه دي، ډېر زیات دي. ګوره دلته دا یو رنګ ده،
دلته سراسو دا سپینوالی پکې دا بل رنګ ده، دلته منځ کې دا بل رنګ ده، دو خواته بل رنګ راځي، دا تور رنګونه دي. دا څومره رنګونه چې راځي په دغه 8 بیټ یا 32 بیټ چې راځي، په دې کې په میلیونونو رنګونه دي چې دې نه استفاده کېږي. هغه کمپیوټر کې دا څومره رنګونه چې راځي په دې سره تعینېږي دا رنګونه راځي. او بل کالر فارمټ ده چې کوم فارمټ ده RGB فارمټ ده. په اصل کې دا رنګونه چې جوړیږي دا نور رنګونه له 3 رنګونو نه جوړیږي. څنګه R red glue هغه green blue، red سور رنګ، green شین هغه شین زرغون شین کنه شفتلی شون ورته وایي، او بل blue آبی رنګ څه ده کنه آسماني رنګ. اصلي په رنګونو کې دغه 3 رنګ دي. دا نور رنګونه چې جوړیږي دا تور رنګ دا بل رنګ دا نور رنګونه له دغه درېونه له دغه ترکیب نه دا جوړیږي دا رنګونه. اوس دلته هم دلته RGB ده، دغه نه ده، دا هم 3 RGB رنګونه لري. په دې کې 3 رنګونه دي د په منځ کې دلته چې دا 3 رنګونه سپورټ کوي. دا کوم هغه تاسو وینئ دلته ګوره دا میخونه دي کنه سیخونه داسې دلته وصل کیږي. که یو د دې مات سي یا 2 دانې یو دا د دوی هغه مات سي هلته یو رنګ پکې کم وي، بیا هلته چې کله دا کمپیوټر وصل کړي هلته بیا هلته پوره رنګ نه راوړي، هلته رنګ پوره نه وي کم وي، یعنی رنګ لږ غوندې ضعیف وي، یا سوروالی پکې کم وي یا شینوالی پکې کم وي او یا بل آسماني شین څه ده دا پکې کم وي. بیا صفحه دغسې صفحه مونږ او تاسو ته نه ښکاري. دا چې دا RGB ده. او بل کالر سپیس چې ده هغه سټنډرډ ډاینامیک ده، خپله سټنډرډ جوړ ده. دا معلومات د ډسپلی ده. که دلته دې باندې کلیک وکړو مونږ او تاسو نور معلومات هم مونږ ته راکوي. دلته چې ده ګوره اډپټر ده، دغه ته اډپټر وایي، دا نه ده ګوره دا ویډیو کارت ده ښه ګرافیک کارت ورته وایي. دغه علامه چې دلته ښکاري تاسو ته دغه دا ویډیو کارت یا ګرافیک کارت ده چې دا په کمپیوټر کې انسټال ده، خو دغه دلته انسټال ده. ګوره دلته د ما هغه د آنلاین ویسي ویجی کیبل مې ورسره وصل کړی ده. د خواته چې ښکاري دغسې ده، دا د دې د بارنۍ خواته ده چې دا ورسره وصل ده، دا ویجی کارت وصل شوی دا د ننه ده. نو دا څنګه کار کوي چې کله پروسیسر کې معلومات راځي هغه دغه ویجی کارت ته ورکوي، دا ویجی کارت بیا دغه هغه ته ورکوي ویجی کیبل ته، د ویجی کیبل په واسطه دا ځي هلته مونږ او تاسو ته دا معلومات ښیي. دغه چې دلته انټل ګرافیک ګوره دا ویجی کارت هم ګرافیک ما تاسو ته مخکې ویلي چې ګرافیک 2 رقم دی که نه، یو انټل ده یو AMD ده. AMD چې هغه تغیر شوی، انټل خپله د کمپنۍ لخوا یې. اډپټر انفارمیشن ده، دا خپله د اډپټر دا کوم ویډیو کارت چې ده یا ګرافیک کارت چې ورته وایي د دې معلومات ده. ګوره دلته ښیي چې انټل RHD ګرافیک فیملی ده، ټایپ هم انټرنل ده یعنی دننه ده داخلي ده، اډپټر دا HD همدغه ده. او بل بایوس انفارمیشن انټل ویډیو بایوس ده. بایوس ما په اول کې تاسو ته ویلی و که نه بیسیک انپوټ آوټپوټ سیسټم ده. خو خبره د ګرافیک بیا دلته راځي. ګورئ د ما کمپیوټر کې اوس څومره ګرافیک ده، ګرافیک دلته ګورو. دا ګرافیک ټوټل ګرافیک چې ده 8140 MB ده، یعنی 8 GB ده ګرافیک ټوټل ګرافیک لري. ګرافیک مهموالی په دا ده چې دغه ګرافیک ما تاسو ته ښودم مخکې په اول کې چې ګرافیک مې ویلې که نه، دا اوس اندازه یې ده، خو یو خو انټل یي، بل دا ده چې اندازه د دې ګرافیک باید څومره یي. اندازه ګوره ټوټل 8 GB ده، خو ډیډیکیټ ویډیو میموري چې ده دا پکې مهم ده. دا ډیډیکیټ ویډیو میموري چې کله ولري کمپیوټر بیا ګرافیکي او کوم ایډیټینګ پروګرامونه چې دي هغه ورباندې کار کوي، کوم ګرافیکي پروګرامونه چې دي. خو داسې ډیډیکیټ ولري دا 128 GB ده، په دې کې هم دومره کار نه کوي. دا زیاتره دا پروګرامونه چې هغه ګرافیک ولري، ګرافیک یې ډېر زیات دي، نو هغه باید حد اقل 1 GB ګرافیک ولري تر څو هغه سپورټ کړي، هغه بیا کار وکړي پکې. بل شیر ده، شیر دومره کار نه کوي. دا ګوره 8 GB او 8012 دا شیر ده، 128 GB هغه ډیډیکیټ میموري ده. ډیډیکیټ معنا مستقل یي، مستقل. اوس په تور د مثال یو څوک ده وای فای راوړي دلته که نه، یا داسې یو موبایل څو کسان ته وای فای ورکوي، یا 2 3 4 کسان وای فای د یو موبایل نه اخیستی ده. دا شیر ده، هر یو ته ډېر ضعیف کار کوي، تیز کار نه کوي، ځکه ټولو ته شیر شوی ده. او که دا ډیډیکیټ وي یو کس هغه را اخلي وای فای اخلي،
وای فای ښه تیز کار کوي. نو دلته هم هغه کوم ډیډیکیټ سي مستقل ګرافیک هغه ګرافیک ولري نو هلته بیا کمپیوټر ښه تیز کار کوي، مشکل بیا نه پیدا کوي. که دغه ګرافیک ونه لري او برنامه ګرافیکي برنامه یې هلته بیا کار نه کوي، هلته بیخي ضعیفي کوي، بندیږي برنامه، بیخي کار نه کوي. دلته راځو لیست الموډ ده. مونږ او تاسو مخکې دلته ویلی وو په د سکرین ریزولوشن په ترتیب تنظیمولو کې که نه 1020 پر هغه 1920 پر 1080 ګوره 32 بیټ کالر ده کالر او 80 هرتز د دې هغه ده ریفریش ریټ ده. هلته څومره و 950. دا کولی چې مونږ او تاسو کم هم انتخاب کړو. ګوره عین 640 پر 480 دا بیخي کم راځي. نو دلته چې دا اوس انتخابوي دا کوم ځای ده ښه ودرې دا ول زه تاسو ته وښیم بیا به تاسو ورباندې پوه شئ. دلته سکرین ریزولوشن کې څه و؟ دا سکرین ریزولوشن تر کومه اندازه پورې ده؟ 1040 په 288 دا ریزولوشن انتخابوو، دې نه کته نه شو انتخابوی. که زه وغواړم چې دې نه هم کته ریزولوشن انتخاب کړم بیا دلته لیست الموډ ته ورته ځم، ډسپلی سیټینګ ته ځو، ډسپلی اډپټر ته ځو، لیست دا ګوره راغی لیست الموډ دې باندې کلیک وکړه، ګوره دلته راغی. کوم یو ده؟ کموالی عین له 640 نه شروع کېږي تر 680 پورې دا ورته انتخابوی سو. خو چې کله دا انتخاب کو دا صفحه به ډېره زیاته خیره سي، نږدې به راسي او صفحه به ډېر وړکی ښکاري. دې باندې کار نه کوو، بله ورځ مخکې مونږ او تاسو کار کړی ده. بل دغسې دلته یوازې ټول دا معلومات دي. دلته د مانیټور معلومات ده، 2 دانې مانیټور لرو، یو دا ده یو هغه 2 دانې دا دواړه دي. ګوره د مانیټور هغه څومره ده اندازه، ګوره ریفریش ریټ یې 4 هغه وبخښئ 48 دا انتخاب ده. که دا زه 80 انتخاب کړم دلته کولی شم دا ورته انتخاب کړم چې دا ریفریش ریټ ګوره 600 مخکې راغی. زه وایم نه دا ایسته که دا ریفریش ریټ نه غواړم، دا هماغه کوم یو چې خپله انتخاب هماغه ریفریش ریټ دې ته ښه ده. پراپرټیز باندې کلیک وکړئ، نور معلومات ورکوي. د همدغه د مانیټور معلومات ده چې مانیټور ده، سټنډرډ مانیټور ده، دا انټل ګرافیک ده، ډرایور دا ټول یوازې دلته معلوماتونه دي، نور راځي عملا نور پکې کار نشته. کلر منیجمنټ ده چې دلته مونږ او تاسو د کلر منیجمنټ کوی سو، یعنی تنظیمات کوی چې د کلر لپاره یو نیم وخت کلر په کمپیوټر یا پرنټر کې خراب سي نو مشکل پیدا شي، سم پرنټ نه کوي. دا رنګه پرنټر ده، پرنټ کوم دا کلر کې مشکل ده، سم پرنټ نه کوي. زه یو لغه طریقې نه کوی سم دلته راسم دې نه د دې کلر زه ورته انتخابوم. دلته چې کله مشکل یې دا ډیوایس به ورته انتخاب کې دلته راځي مشکلات، دا به انتخاب کې بل کلر به ورته اډ کې دلته یو له دې نه واخلئ کلر به ورته اخلي، هغه بیا کار کوي. آل پروفایل ده، که کوم یو پروفایل سم کار نه کوي دې نه بل پروفایل به ورته واخلي، هغه به ورته انتخاب کې. ګوره دا آر جی بي ده، آر جی بي رنګونه دي که نه پوره ما تاسو ته ویلي چې رنګونه کوم رنګونه دي؟ اصلي 3 رنګونه، آر جی بي ریډ ګرین بلو، دا 3 رنګونه دي. او دا هم د دې خپله ګرافیک داسې مخکې مونږ او تاسو ویلې ډسپلی 2 دانې دي، دا یو دا 2 ډسپلی. ریفریش ریټ دا راځي، روټیشن مونږ او تاسو مخکې ویلی و که نه چې صفحه به د خواته اړوو، آلټ کنټرول او اروکي سره دا صفحه به د خواته خواته ته دا ټول دلته چې راځي. دا بل سکیلنګ راځي، سکیلنګ موضوع هم مونږ او تاسو مخکې دلته ویلی و. دلته راځو ډسپلی سیټینګ، دا سکیل ان لی آوټ اندازه څه و دا هم دلته ویلی و. هلته چې نور راځي هغه ټول تکراري دي، مونږ او تاسو دلته مخکې دا ویلی ده.